درنو لیدونکو السلام علیکم. امریکا له افغانستان نه د وتلو پر مهال د حامد کرزي نړیوال هوایي ډګر په کباړ بدل کړی دی. ویل کېږي امریکایي ځواکونو په کابل هوایي ډګر کې د 83 الوتکو په ګډون ټول رادار سیستم هم ویجاړ کړی دی. دغې پیښې د افغانانو توند غبرګونونه راپارولي دي او امریکا یې د افغانستان په ازلي دښمنه یاده کړې ده. دوی په طالبانو هم غږ کړی دی چې له دې حالت څخه دې درس واخلي او له امریکا او شریکانو سره دې محتاطانه سیاست ولوبوي. امریکایي لوري په دې تړاو تر اوسه پورې کوم غبرګون نه دی ښودلی. بلخوا اروپایي ټولنې له افغانستان سره خپلې بشردوستانه مرستې له 50 میلیون یورو څخه 200 میلیون یورو ته زیاتوي. د اروپایي ټولنې د بهراني سیاست مسؤل جوزف بوریل ویلي اروپایي ټولنه په افغانستان کې د بیکارۍ، وچکالۍ، قحطي او په ځانګړې توګه میرمنو ته د ستونزو زیاتوالي له امله دا مرستې زیاتوي. کابل ته د طالبانو پر راتګ سره نړیوالې ټولنې په ټولو برخو کې خپلې مرستې درولې وي، خو اوس ځینو هیوادونو له افغانستان سره بشردوستانه مرستو ته یو ځل بیا زړه ښه کړی دی. لیدونکو په دې هیله چې دا مطلب به مو راسره تر پایه پورې لیدلی وي. که مو دغه ویډیو خوښه شوې ویډیو لایک کړئ د سره او چینل حتما سبسکرایب کړئ. تر بلې ویډیو پورې ښه وخت.